ستړي مه شئ. زه رحمان بندری یم. دا پروګرام بي کاسټ دی او ننني بي کاسټ کې د مسکو فارمیټ په اوومه غونډه باندې بحث کوو. په دې غونډه کې مهمترین ټکی دا دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي صاحب برخه اخیستې ده. هلته یې وینا کړې ده، مطبوعاتو سره یې خبرې کړې دي، د روس د باندنیو چارو وزیر سره لیدلي دي او په دې غونډې شروع کېدو نه مخکې د پاکستان د پلاوي سره نږدې یو نیم ساعته پورې په خبرو اترو کې دا ځل پاکستان ته په سخته لهجه کې نیغ په نیغه ویلي دي چې پاکستان باید نور د افغانستان د بدنامولو نه قلار شي. هلته کې وسلوال نشته دی، نه هندوستان د ویلي دي چې پاکستان دوی ته پیسې ورکوي او نه دا پیسې دی بي ایل اے ته او ټي ټي پي ته ورکوي چې په پاکستان کې د پاکستانیانو پوځیانو وینه بهیي. هم نن په اورګزو کې 11 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي چې 2 پکې لوړ رتبه افسران هم دي. اوس په دې موضوع باندې زه بحث کوم. 4 نقطې ما د ښاغلي امیر خان متقي صاحب د تقریر نه راپورته کړي دي. یو چې پاکستان ته ځواب وایي، بل چې په پاکستان تور پورې کوي، بل چې هغه د خپلو پنګو او د اقتصادي صورتحال په موضوع خبرې کوي او بیا دنیا ته یو 4 یا 15 تجویزونه ورکوي. د دې وروسته په دې خبره کوو چې د دې غونډې نه وروسته اوس څه کېږي. آیا د بګرام موضوع چې دا د طالبانو لپاره روس امریکې ته ویلي دي چې بګرام نشي نیوي، او آیا د دې غونډې وروسته څنګه چې امیر خان متقي صاحب نړۍ ته ویلي چې تاسو لکه څنګه چې روس په مشروعیت طالبانو منل تاسو دوی منئ داسې به کېږي. او اخره خبره بیا دا کوو چې د دې نه وروسته اوس هغه نوي دلي ته روان دی، هندوستان ته روان دی. په هندوستان کې دا ملاقات څومره مهم دی او د دې ملاقات نه طالب چارواکي څومره ګټه پورته کولی شي او پاکستان سره څومره غټ غم دی. نو دا خبره به مختصر کوو. زه به شروع کوم د امیر خان متقي صاحب د دې خبرې نه چې هغه وایي چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې نشته دی او تاسو په خپله دا کلیپ لګورئ بیا پې زه بحث کوم. په دې کلیپ کې د امیر خان متقي صاحب خبرې ته به غوږ ونیسو. موږ هغه وایي چې غواړم په ډیر واضح ډول وایم چې افغانستان کې هیڅ داسې ډله شتون نه لري چې د افغانستان له خاورې په استفادې نورو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي. هیله ده چې له ناامنۍ د ځورېدونکو هیوادونو مسؤلین خپل مسؤلیت په خپله اوږه واخلي. زه په ډیر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعاله هڅه کوي چې په تیرو 4 کلونو کې د راغلي ارامۍ او امنیت د ستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زه دغه هڅې په کلکو ټکو غندم. امیر خان متقي صاحب دا هسې په کلکو ټکو غندي او دا نوم یې د پاکستان نه دی اخیستی. که څه هم شهباز شریف چې کله په ملګرو ملتونو کې تقریر کوو نو ښکاره یې د افغانستان نوم اخیسته چې په افغانستان کې وسلوال دي او دا دوی ته او نړۍ ته خطر دی. خو امیر خان متقي صاحب ښکاره پاکستان ته پیغام ورکوي چې پاکستان د افغانستان د بدنامولو کوشش کوي او دا یې مشوره یې ورته ورکړه چې باید تاسو په خپل کور کې د خپل کور د خوندي ساتلو مسؤلیت په خپله غاړه واخلئ په ځای د دې چې په افغانستان باندې تاسو تور پورې کوئ. او دا په لومړي ځل باندې په نړیوال ډګر په خپله طالبانو په داسې سټیج باندې چې پکې د ماسکو فارمیټ ټول غړي ناسو، روس پکې ناسو، د پاکستان چارواکي پکې ناسو، دا خبره وکړه. خو د دې نه یو ګام مخکې لاړ ښاغلی متقي صاحب او هغه په پاکستان باندې یو قسم له یو تور پورې کوه، نړۍ ته یو پیغام ورکړه چې نه یوازې د افغانستان ته خطر دی بلکې نړۍ ته، امریکې ته، روس ته، ماسکو ته او ټولو ته خطر دی. هغه څه او هغه د آیسس خبره هغه وکړه او هغه دا وه. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عیش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي. د داعش لپاره مرکزونه جوړ کړي دي او هغه افغانستان په هغه فکرمنده دی او دا نړۍ ته ګواښ جوړ دی شي. داسې کوم ثبوت تر اوسه پورې نه دی وړاندې کړی او نه پاکستان کې داسې کوم خبر راغلی دی چې هلته د داعش مرکزونه دي او دا د افغانستان خلاف شاید کارول کیږي. خو امیر خان متقي صاحب په حیرانوونکې توګه باندې په ماسکو فارمیټ کې د داعش د فکرمندۍ یو پیغام خو روس ته ورکړه. روس په داعش باندې غټ فکرمند دی. روس د نړۍ یوازینی هیواد دی تر اوسه پورې چې طالبانو حکومت یې په رسمیت منلی دی. اوس د دې سره نړۍ نه هغه یو 4 فرمایشونه کړي دي او تجویزونه یې ورته وړاندې کړي دي. اول په دې خبره کوو، بیا زه د
پاکستان دریځ او ځواب او د روس د ماسکو د بګرام خبره کوم خول د امیر خان متقي صاحب تجویزونو ته غوږ نیسو. له دې فرصت څخه په استفادې غواړم څو ځانګړي وړاندیزونه ولرم. اول، زه له تاسو ټولو هیله لرم چې د افغانستان موضوع ته د ځمکنیو واقعیتونو په نظر کې نیولو سره له مستقلې او نسبي زاویې وګورئ. د افغانستان اسلامي امارت هغه هڅې چې د سیمې د امنیت، اقتصاد او سیاسي ثبات په برخه کې کړي دي باید له پامه ونه غورځول شي. دوم، دا چې د روسیې فدراسیون له اړخه د اسلامي امارت په رسمیت پیژندل یو مثبت اقدام دی. هیله لرو له دې او ورته فارمټونو څخه په استفادې نور هیوادونه هم له افغانستان سره د عملی همکاریو په لور مثبت ګامونه واخلي. دریم، د اسلامي امارت ټینګه اراده ده چې افغانستان د سیمې د اتصال او اقتصادي پرمختګ د نښلون نقطه جوړه کړي. اوس ښه موقع ده چې د ستونزو د شاربلو پر ځای اقتصادي ښکیلتیا ته لومړیتوب ورکړو. څلورم، د نشهیي توکو په ضد د مبارزې په برخه کې پکار ده چې ګډه منطقوي همکاري رامنځته کړو تر څو وتوانیږو دغه بدمرغه پدیده په ګډه د سیمې له ټولو هیوادو پاکه کړو. د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې هرې ممکنې همکاري ته تیار دی. په نړیوال ډګر واکمن طالبان په افغانستان باندې خپل رور او کردار ادا کول غواړي. نړۍ ته وایي چې دوی ومنئ، د دې خوارۍ زارۍ ومنئ، او څنګه چې روس په رسمیت دی منلي دي دغه شانتې نور نړۍ دې هم دا په رسمیت ومني. او بیا یې د اقتصاد په موضوع باندې د نړۍ نه خواست کړی دی چې د افغانستان اقتصاد وده قسم وده کوي، خو د چیلنجونو سره مخ دی. علت دا دی چې نړۍ اوس هم د افغانستان پیسې چې دي هغه بندي ساتلي دي. هغه ټکي هغه داسې ویلو. زموږ شاوخوا 9 میلیارډه ډالر شتمنۍ اوس هم کنګل ده او د بندیزونو له امله مو د اقتصادي ودې او آزاد رقابت وړتیا اغېزمنه شوې ده. له تاسې مهیله دا ده چې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د شتمنۍ د آزادولو او د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړئ. امریکې زیاتره پیسې کنګل کړي دي په بانکونو کې دلته او نه یې ورکوي او داسې نور ځایونو کې هم دی. په دې لړ کې هغه د هغو نه خواهش وکړه. اوس په دې څلورو خبرو کې هغه په افغانستان کې په څلور کلنه واکمنۍ کې په خپله کې چې په هغو کم تورونه دي، الزامونه دي د پاکستان لخوا او د نړۍ لخوا فکرمندۍ دي، دوی سپیناوی کړی دي. خو افغانان چې کم نیوکه کوي او کم خواهش لري د هغې ذکر یې نه دی کړی. یعنې افغانان وایي چې د بشري حقونو خلاف ورزۍ کیږي، ښځو باندې د کار او روزګار او تعلیم پابندۍ دي، مطبوعاتو باندې پابندۍ دي، کډوالي ناروغتیاګانې وروسته بله سیوا کیږي. په دې باندې امیر خان متقي صاحب خاموشه پاتې شوی دی او د دې ځواب او دریځ نه دی ویلی. په ممکنه توګه هغه ته شاید د دې خبرې کولو اجازه هم نه وه، هغه کول غوښتل. اوس د دې غونډې کې د پاکستان او د افغانستان د موضوع نه مخکې د باګرام خبره چې دغه ډېره مهمه ده. امریکا د باګرام اغوستو د نیوو خواهش لري. صدر ټرمپ بیا دا ویلي دي. د دې غونډې په شروع کې د ولادیمیر پوټین د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ډېر ښکاره وویل چې باګرام څوک نشي نیوی. باګرام اغوستل چې دي دا د دې اجازه باید ورنه کړی شي او دا د طالبانو د خواهش مطابق خبره ده. دا خبره ایران، چین او پاکستان هم کوي. او دا د طالبانو ځینې څېړونکي داسې وایي چې لپاره ماسکو یا په ماسکو فارمیټ غونډه کې نه ده شوې، بلکې د امریکا په مخالفت کې شوې ده. ځکه چې امریکا دغه سیمې ته تګ غواړي، په دغه سیمه کې امریکا پاتې کېدل غواړي. نو روس ځکه دا خبره کوي. خو د څېړونکو خیال دا دی چې په افغانستان کې واکمن طالبان د دې توان نه لري چې هغه د پاکستان او د امریکې یو بل ته راجوختېدل او ملګرتیا چې ده د دې مخه ونیول شي او د روس په مسکو فارمیټ کې بیان باندې هغه دې قرار شي. نو دې ته څېړونکي داسې ګوري چې طالبانو د امیر خان متقي صاحب بیان په خپل ځای باندې، د هغه تجویزونه په خپل ځای باندې، د افغانستان په مسکو فارمیټ غونډه کې شرکت په خپل ځای باندې. خو د طالبانو اوسنۍ کورنۍ یو خو دا دی چې په طالبانو کې خپل منځ اختلافات دي. څېړونکي داسې وایي، بیا هغه داسې وایي چې د دې نه پاکستان داسې استفاده کوي چې هغه امریکې ته رانږدې شوی دی او په دغه سیمه کې د چین د ملګرتیا باوجود هم هغه غواړي د امریکا د مفاداتو لپاره کار وکړي. اوس پاکستان د دې ځواب هلته کې چې کوم دغه دی استازی دی ښاغلی محمد صادق خان، هغه وویل چې تر دې غونډې وروستو هغه په خپل عکس ولیکل چې
په مسکو فارمیټ غونډه کې په افغانستان کې له ترهګرۍ او نشایي توکو سره په مبارزې ټینګار شوی دی. هغه ویلي چې پاکستان د سولیز باثباته او خوندي افغانستان لپاره ژمن دی. هغه دا ویل چې مسکو فارمیټ په غونډه کې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد استعمالېږي او باید په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ترهګرو د فعالیت مخه ونیول شي. دا هغه ټکي په کوم باندې چې عامر خان متقي صاحب او د محمد صادق صاحب او د نورو د هغو د پلاو ترمنځ ډېرې سختې خبرې وشوې او په یو بل ډېر سخت ټکونه وکړل. د دې نه مخکې د امیر خان متقي صاحب او د یو شمېر نورو طالب چارواکو په هکله دا ګمان کېده چې د پاکستان لاسپوڅي دي، د پاکستان ګوډاګیان دي، د پاکستان د خوښې مرثۍ او منشا مطابق هره خبره کوي. خو طالبان دا ځل داسې ښکاري چې په نړیوال ډګر باندې یو خو دا په لمن چې داغ دی دا وینځل غواړي او بل د پاکستان سره اوس د هغو چلند چې دی هغه کې بدلون په مزه مزه راتلل شروع شوي دي. یعنی په ماسکو فارمیټ غونډه کې هغه ښکاروي چې د پاکستان د تهمت دروغ دی. یوه دا د افغانستان د بدنامولو لپاره دا کار کوي. درېیمه هغه دا وایي چې ګاونډ کې ځینې هیوادونو داعش پالي مرکزونه ولې جوړ کړي دي، یعنی کاونټر اټیک یې کړی دی، ځوابي حمله یې کړې ده او د دفاعي پوزیشن نه اوس اټیکینګ پوزیشن ته، یعنی د ځان د ساتنې د تګلارې نه اوس د ځواب ورکولو پوزیشن ته افغان طالبان چې راغلي. او دا ولې دا کار وشو؟ دا کار ځکه وشو چې امیر خان متقي صاحب ته جیشنکر ټلیفون کړی و، دی روان و ملګرو ملتونو د سفري پابندۍ د لاسه لاندې، خو دا ځل هندوستان دغه اجازه اخیستې ده او د دې اجازې په بنیاد باندې امیر خان متقي صاحب په مسکو کې ناست دی، اوس 2 ورځې پس روان دی هندوستان ته. نو د پاکستان کوشش دا و چې په دې غونډه کې د طالبانو سره په دې باندې فشار خپل سوا کی او نړۍ ته دا وایي چې په افغانستان کې طالبان دي او طالبان د افغانستان نه د پاکستان کې دننه حملې کوي. او نن چې کومه حمله وشوه په کوم کې 19 پاکستاني پوځیانو وژل شو چې پکې 2 افسران دي. نو دا حملې نه وروسته سم د ټکه پاکستان د پوځ لخوا چې بیان راغی هغه هم دا و چې دا فتنه الخوارج ده، فتنه الهندوستان ده، هندوستان سپانسر ټیرریزم دی او هغه ډېر ښکاره و چې هندوستان چې دی طالبانو ته پیسې ورکوي، طالبان ټي ټي پي ته ورکوي او ټي ټي پي نه علاوه بي ایل اے ته ورکوي او پاکستان وایي چې پاکستان د حق لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي. نو دا دواړه هیوادونه په داسې حال کې دا خبره کوي چې پاکستان د فشار ټیکټس هم استعمالوي او غواړي چې پاکستان طالبان ځان سره وساتي، د خپل خواهش او مرضۍ مطابق وساتي. خو طالبانو ته اوس دا یو ډیره ګولډن یا طلایي موقع په لاس ورغلی دی چې هغو ته د پاکستان رقیب هیواد هندوستان لاس ورکړه. نو اوس متقي صاحب روان دی هلته او هلته به ګورو چې له هغه ځایه د دې ملاقاتونو وروسته څه قسم بیانونه راځي. 2 کاره به کوي امیر خان متقي صاحب، څنګه چې په ماسکو غونډه کې وویل داسې به نوي دلي کې هم دی دا خبره کوي چې ټي ټي پي ګاونډ ته خطر نه دی، سټیټس هندوستان چې دی هغه نه سپانسر کوي، دا هندوستان چې دی دوست هیواد دی، ملګری هیواد دی او د افغانستان په چارو کې لاس نه لري. او هلته به هندوستانیان نیغه خبره طالبان ته کوي چې ګوره د پاکستان د لاس نه راوځئ، آزاد شئ، موږ مقاومت او ملګرتیا کوو، پاکستان ستاسو هم بدنامي کوي، موږ سره هم رقابت کوي. نو د پاکستان لپاره په سفارتي ډګر باندې لومړي ځل باندې دا یو مشکل صورتحال دی، مشکل چیلنج دی او پریشانی دی چې د هغې نه د بچ کېدو کوشش پاکستان کوي. البته طالبانو که چرې هلته داسې لفظدامي وکړي چې پای کې د اقتصاد، د سیلګرۍ، د پروجیکټ د ډیولپمنٹ، د صحت، د اوبو یا د دفاع په مورد کې، د سرحدونو د حفاظت په مورد کې، یعنی پاکستان څو ځله په افغانستان کې حملې کړي دي، داسې کوم ایم او یوز یې ساین کړل، داسې کومې خبرې وکړلې، نو هغه به د پاکستان لپاره په سفارتي ډګر نه دا چې یو خو دا شاته لاړ شي، بل دا چې د افغان طالبانو کوم مخالفین دي او په هغو دا تور پورې کوي چې د پاکستان لاسپوڅي ته ګوډاګیان دي، په ممکنه توګه دا داغ چې دی تر ډېره حده پورې دا ووینځل شي، صفا شي. او که دا چانس او دا موقع امیر خان متقي صاحب ضایع کړه او په لاس ورغلي موقع چې دا دې نه ګټه پورته نه کړه، نو ممکنه توګه داسې موقع او داسې چانس بیا دې ته ډېر په ګرانه په لاس ورشي. ځکه تاسو ولیده چې مسکو غونډه کې هم پاکستان وویل چې هغه طالبان دي، هلته ترهګر دي، وسلوال دي. د دې نه مخکې د پاکستان وزیراعظم په ملګرو ملتونو کې ویلي وو. نن دا د په ورغزو کې حمله شوې ده، د هغې به هم څه ځواب راځي. نو د طالبانو سره دا چانس شته دی
او په دې باندې که څه هم ډېر څېړونکي دې ته داسې ګوري چې د افغان طالبانو په وس کې نه ده، هغه نه د پاکستان مخه نیوی شي، نه د امریکې مخه نیوی شي او نه د ټي ټي پي خلاف کوم ګام پورته کولی شي او داعش یو خطر دی. خو بیا هم په افغانستان کې واکمن طالبان چې دي د هغو سره د مسکو فورمټ غونډې نه وروستو په هندوستان کې د جیشنکر سره لیده کاته چې دي او د نورو الله چارواکو سره لیده کاته چې دي، دا فکر کومه چې د یو لوی طلایي چانس دی او د دې نه افغان طالبان ډېره ګټه پورته کولی شي. هم دا و د نوز پروګرام بي کاست رحمان بونورم. خپل خیال ساتئ.